الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق وقال تعالى إنا أرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم القرآن حجة لك وعليك وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم العلماء ورثة الأنبياء أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انتہائی واجب القدر معزز علماء کرام مشایخ امت ستاسو باجوڑ دسپینی دسمی دسپین روبی علماء کرام نوجوانان علماء کرام حفاظ کرام او د باجوڑ دسمی غیرتمند مسلمانانو نن ستاسو پدی گلشن کی د گلشن نبوی د سو گلانو د دغی باغچی سو گلانو د اللہ جل شانہو د پاک کتاب قرآن مقدس نا فائدہ حاصل کرلا خوشبوئی تی حاصل کرلا رس تی حاصل کو خوزداوی اما زمی عزت مندو چرالم ما د باجوڑ دی سمی دی خلق و تدا سنازے شانتی او قتل یقیناً د دی معشومان و مور بخوشالی یقیناً د دی معشومان و پلار بخوشالی خوزویم ستاسو د باجوڑ د دی مظلوم و طالب علمانو د دی پا گوٹو جوڑی دلو کی نن ٹک دنور دانشی برداشت کولے چه دنور نخستا گلان مخی تا ناستیری دنور نزلی دن کے گلان مخی تا ناستیری خود انور تم پتدا چه دا گلان اسنی دی پیدا شوی دے گلانو دیر شازلمی راخ کلی دی دے گلانو دیر بچی یتیمانان کلی دی دے باغیچی دیر مین دے جڑولی دی دے باغیچی دا سپنگیری پلار دا قبر دا پاس جڑولے دے ننور دی تا شرمسار دے نن د باجوڑ پس مکہ باندی دے مفتاح العلوم مدرسہ کی ننور شرمسار دے نور خپل رڼا ته تکڑے دا اسمان خپل صادر چکم دے پزان راخ کلے دے اسمان د دې خبرې نه نن ستاسو په دې سر باندې چکم اسمان دے سپین صادر په سر کړی دے سپین صادر اچولې دے د دې خبرې غمازی ور کوي ما تعالی سبق را کوي چې د اسمان غوندي اوچتی د اسمان د ستورو غوندي زلنده دي خو په دې باندې کله کله چې کوم د خزان راځي دا باغیچه را خلق ورانی دا باغیچه را خلق رجی دا گلان میں خلق رجی دا گلان میں کلا د سلطان محمد شہید رحمہ اللہ په صورت کې خلق ارجی دا سے گلان یتیمانان پاتشی کله د قاری الیاس په شکل کې دا گلان را خلق ارجی او د قاری الیاس تشپگو میشت یتیم بچے پاتشی کله راتا د عبدالسلام په صورت کې دا گلان ارجی او د عبدالسلام سپینگیری پلار په چغ اجاړي کله می د عبدالسلام مور جاړي کله می د سلطان محمد مور جاړي کله می د سلطان محمد شہید رحمہ اللہ کور والا جاړي کله می د قاری الیاس معشوم بچے د مور په غیږ کې چغې وی د دې خلکو نه تپوس کوي زما پلار خود قرآن حافظو زما پلار خو خلکو ته دین خودو زما پلار خو خلکو ته د مدرسه کې درس ورکاو
هغه مظلوم پلار می چا واغستو ز چا یتیم کړما ز چا د خړپوس نه وړاندې یتیم کړما ز چا مخکې د قدم دو چتول نه یتیم کړما ز چا د پلار د ګوتې د نیول نه مخکې د خپل پلار د ګوتو نه د خپل پلار د ګوتو نه محرومه کړما زما سر باندې لا ټوپۍ نه وه زما پلار لا ټوپۍ نه وه راوړې زما سر تور شو زما خپې له پیزار لا نه راغلی زما خپې له خپې شوې زما په بدن لا جامې نه وي برابر شوې زما بدن بربند شو زما د مور نکریزې لا اوچې نه وې چې هغه کونډه شوله زما د مور په المارۍ کې لا بنګړي تیار پراته دي د ناویتوب بنګړي لا موجود دي او هغه مظلومه مور راله خلکو کونډه کړله زما د مور په لاس باندې نکریزې لا پرتې دي زما هغه مور چا چې کوم نه وجړوله زما بوډۍ نه خلکو وجړوله د یو زوی درد لا قلار نه دی چې بل زوی راله خلکو ودردو بل زوی مې شهید شو بل پلار چې کوم نه بل پلار وجړل یو پلار لا جړه قلار شوی نه ده چې بل پلار وجړل د یوې خور درد لا قلار نه دی چې بل خور وجړل یوې مور لا درد نه قلار کړي چې بل مور وجړل یو ګوندی لا قلار نه دی چې بل ګوندی لا ستړی نه دی لا یو ګوندی لا دمه نه دی چې بل ګوندی زما د قرآن د طالب د پاره پلچه واغسته او د قبر کنستلو د پاره لاړې اے مظلومو مسلمانانو دا 1400 کاله وړاندې تاریخ لري زه چاته نشم ویلی چې ته خپل بچی مدرسې له راکه ته خپل بچی د قرآن حافظ جوړ کا ما ته به یو سپین ګیری بابا وی ما ته وګوره زما په بوډاوالي کې زما ملا ماته شوله زما د بچی جرم صرف دو چې مدرسې ثوابستو زما د بچی جرم صرف دو چې قرآن ثوابستو زما د بچی جرم صرف دو چې جماعت ثوابستو زما د بچی جرم دو چې منبر او محراب ثوابستو زما د بچی جرم دو چې د خلکو بچو ته دین خود قرآن خودو زما ملا خلکو ما تکړه په دې بوډاوالي کې زه هغه پلار له جواب نشم ورکولی زه هغې مور له جواب نشم ورکولی چې کمې مور ته زه ویم خپل بچی مدرسې له راکه او هغه ما ته وایي چې ما خپل بچی مدرسې له ورکړی زما هغه بچی واپس ما له راکه زه چال سلطان محمد نشم ورکولی زه دا ټول با جوړ چې راغونډ شي موږ سلطان محمد د سلطان محمد مور له نشو ورکولی منګه قاري الیاس د قاري الیاس پلار له نشو ورکولی منګ عبدالسلام د عبدالسلام پلار له نشو ورکولی منګ د شپږو میاشتو یتیم بچي ته قاري الیاس نشو ورکولی ای خلکو خدا داستار چې دا نن ستاسو وړاندې دی دا داستار دا ډېر داستانونه لري دا به یوازې دلته نه ګورو ستا د باجوړ د ښار بازار به د قاري الیاس په وینو باندې یوازې نه رنګ شوی ستا د باجوړ د جماعت او د کور په منځ کې د سلطان محمد په لاره باندې د سلطان محمد شهید رحمه الله د جماعت نه کوره پورې کومه لاره تلې ده یوازې هغه په وینو باندې رنګینه نه ده قسم دی دې داستارونو داسې داستانونه ساتلی دي د دې طالبانو په دې داستار کې د دې علماو په دې داستار کې داسې علما پراته دي چې خلکو سپو ته بربند واچول بربند خو زما عزتمندو دې علماو دا دین یتیم کېدو ته پرې نه ښودو سلطان محمد خپل بچی یتیمانان کړل خو دین یتیم کېدو ته پرې نه ښودو سلطان محمد خپله مور وجړوله خپل پلار بوډا پلار کله د یو بچی په قبر پریوتو کله د بل بچی په قبر پریوتو کله د یو بچی په قبر اورغړېدو کله د بل بچی په قبر باندې اورغړېدو خو خلکو د اسلام دا جنډې بلند ساتلې ده اسلام یې ژوندی ساتلی دی قرآن یې ژوندی ساتلی دی نن د باجوړ خلکو ته سلطان محمد شهید رحمه الله آواز ورکوي ای د باجوړ خلکو تاسو خپلو بچو ته قرآن وښیئ تاسو خپلو بچو له نوې جامې راوړئ زما بچي خیر کو بربند وي زما بچی خیر کو یتیمانان وي تاسو په خپل کور کې جشن مناو کوئ خیر کو زما په کور کې جړا وي ته په خپل کور کې خوشحالي مناو کا خیر کو زما په کور کې غم وي خیر کو زما په کور کې ماتم وي نن د سلطان محمد شهید رحمه الله روح د دې طالبانو ننداره کوي نن د قاري الیاس روح د دې طالبانو ننداره کوي نن د عبدالسلام روح د دې طالبانو ننداره کوي نن د باجوړ هر مظلوم عالم روح د دې طالبانو ننداره کوي اے خلکو نن ستاسو دې مخې ته چې دا کم طلبا ناستې دي د دې طلباو په دې چهرو کې تاسو ته روغن ښکاري
दे तलबाओ पर चेहरों के तास तसुर्खी कारी दे तलबाओ पर चेहरों के खुशबू कारी पल्ला में कसम में दे तो खुशबू अला शोरो कर सुल्तान महमद खपल बची यतीमानान कल दे गुलिस्तान अला खुशबू शोरो करला च कारी इलियास पल दशपगु में तो बचे यतीम को दे बागची द कारी इलियास बुढ़ा प्लार जड़ावले दे बागची द सुल्तान महमद शहीद रहिमहुल्लाह बुढ़ा प्लार जड़ावले दे बागची द सुल्तान महमद शहीद रहिमहुल्लाह मूर जड़ावले दे बागची द सुल्तान महमद शहीद रहिमहुल्लाह खैन जड़ावले दी और दा दास्तान उस पूरी न दे दा सिर्फ दबा जवड़ दास्तान न दे दा दास्तान मराखलू दा बद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़मानी तजू स्वरलस वकाला उड़ान दे अगर ज़मानी तब नजर अचो माच स्वरलस वकाला उड़ान दे ज़माना बांधी नजर वाचो लुम्बने द कुरान उस्ताद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दे लुम्बने द मस्जिद इमाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दे लुम्बने द मदरसे उस्ताद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दे ए दबा जवड़ खलको सुल्तान अहमद बानी गुजार करे दे दा जीवा खबर न दा नबी खबर न दा स्वरलस वकाला उड़ान दे नबी अलैहिस्सलाम तल्लावी बल्लिग मा उनज़िल इलैक ए पैगंबर कुरान वाला खलको ता कुरान और सवा नबी अलैहिस्सलाम दे हिजाज पे बाजार के खलको ला सुनो पसे उपड़ा कोल नबी अलैहिस्सलाम पसे खलको शपीली वालल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पसे खलको मजनून आवाज को द साहिर आवाज को दलीवन तूब आवाज पे को ए खलको नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम परी कायनात के अजीम शहजादा दे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैतुल्लाह तमखामख सर पसीदा बांधी खेरे खलको दे गंडक ली राउल द रसूलुल्लाह मुबारक पशा मुबारक बांधी के खुदल ए खलको नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम लुर हजरत सय्यदा फातिमा रदियल्लाहु ज़ैनब रदियल्लाहु तन्हा आला हजरत ज़ैनब रदियल्लाहु तन्हा आला हजरत ज़ैनब रदियल्लाहु तन्हा पशाम तिलुरवी द मुहम्मद रसूलुल्लाह पशान तिप्लारवी द कायनात अजीम बचे द कायनात अजीम प्लारम अजीम लुरम अजीम प्लारम अखलाक वाला मूरम लुरम अखलाक वाला प्लारम सीरत वाला लुरम सीरत वाला प्लारम मर्तबे वाला लुरम मर्तबे वाला प्लार अजमत वाला लुर अजमत वाला प्लार शराफत वाला लुर शराफत वाला प्लार मुहम्मद रसूलुल्लाह लुर हजरत ज़ैनब भी दखपल प्लार दमलान चिगन रा लरकी रातु ए पदी लुर बस तीर शिवी नारे तकबीर नारे तकबीर उलमाए देवबंद कल्बी मुफ्ती जिंदा था कल्बी मुफ्ती जिंदा था हजरत मौलाना रहमानुल्लाह हक्कानी से मावेल हजरत ज़ैनब रदियल्लाहु तन्हा दखपल अब्बा जान दमला मुबारक ना गन रा लरकी रातु ए स्तासु की दियो स्पिनगिरी प्लार अगलुर जमे इज्जतमंदो चिदा प्लार व तडीर तो जोम नवर कई रिश्ते वे चिदा दी प्लार पसर बांधी दर्शी डालूर खपेब लखपेरा खुशी को नहीं रा खुशी और चिलूर हजरत ज़ैनब भी और प्लार मुहम्मद रसूलुल्लाह भी वो पदी लुरबानी बस तीर शवी आगा मुबारक चेहरा चिपकम चेहरा अल्लाह कसम खुरी वद्दुहा बल्लैल इदा सजा आगा चेहरा रसूलुल्लाह मुबारक उखमान तशरीफ फरमा दे चादर रसूलुल्लाह मुबारक उखवीर उला रसूलुल्लाह मुबारक पढ़ बखिरा गुजार शो दो हुजूर मुबारक मख पखार की ककड़ शो हजरत ज़ैनब राला दखपल अब्बा जान दमख नखावर सपा कई लग शांति तसव्वुर कई चिस्ता बचे हुई स्ता लुर हुई स्ता टुकड़वी और स्ता प मख बांधे खावरवी और दा माशूम बचे स्ता ख्वा के नास्तवी और स्ता द मख न खावर सपा कई पता बस तीरीगी पदी लूर बानी बस तीरीगी चिबे लूर हजरत ज़ैनब भी प्लार मुहम्मद रसूलुल्लाह भी रातुए परी प्लार बस तीरीगी पदी लूर बानी बस तीरीगी लूर तपोस की अब्बा जान तरी खल को तसवे चिताने न कलारीगी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम वर फरमाई बचिया स्ता द प्लार रवड़े शवे दिन बाहर पोखो कच्चा मकान तवरसी हर पोखो कच्चा मकान तवरसी जखल को तस्वे माँ जखल को दीन बयानोम जखल को तस बयानोम सबयानोम आवाज हम स्लो दे आवाज हम स्लो दे सोक आवाज न की बाजी मरगरी चुप खुली नास्ती सबयानो सुल्तान मोहम्मद से बयानो कारी इलियास सकोला अब्दुल सलाम सकोला जमा शेख हसन जान सकोला जमे इज्जतमंदो
نبی علیہ الصلوۃ والسلام دین بیانو خلکو رسول الله مبارک د اوخینه را غزار کو د حضور هغه مبارک چهره په خاور باندې ککړه شولا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره خلکو بایکاټ کو شاه ابي طالب کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نظر بند شو د نبی علیہ السلام مرګري نظر بند شو درې کاله نظر بندي را لاله بیت الله دروازې پسې هغه معاهده ولیکل شولا د کلی خانانو نوابانو د مکی مکرمه سردارانو د قریش سردارانو معاهده ولیکلا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره بسوک تعلق نه ساتي څوک به ورزینا څوک به راغواړي نه څوک به سور کوي نه څوک به تس اخلي نه څوک به سره تعلق نه ساتي هغه معاهده خانه کعبه دروازې پسې اویزان شولا درې کاله متواتر هغه معاهده لګیدلې وا وینو هغه معاهده خوړله نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره ماشومان ورسره دي هغه ماشومانو چغي والے دونو پانی خوړلې هغه ماشومانو درد برداشت کو هغه ماشومانو تکلیف برداشت کو استاد دی ماشوم د ساره دی مدرسې د طالب علم پټکې ته جوړ شو ستاره دی معشوم طالب علم ستانه مدرسې د استاد دا پټکې دامي د رسول الله مبارک د وینې نه جوړ دی دامي د رسول الله مبارک د قربانو نه جوړ دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام طائف ته لاړې سره پار لاړې خلکو تاسو نه تپوس کوما طائف ته خلکو لاړې د الله دین ورته بیانې د طائف والا خلکو سره کړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام درې میله په کانو باندې ویشتو سلطان محمد خلکو ته دین بیاناو خلکو په ګولو باندې ویشتو د هغه دور چې کوم د طائف خلکو اوی بهم چې کوم د نرمي کولا په نبی علیہ السلامی گزارو کو پکانی گزارو کو کلے پملا باندیشتے رہے کلے پولی باندیشتے رہے نبی علیہ السلامی زخمی کو دبا جوڑ خلکو تاثرت ہوئے تاثر دی دور اغا خلکو د سلطان محمد پری وڑو بچو ترس نراتو چې زما سلطان محمد سار جمع لرابتو او زما عزت مند په ګولو باندې ویشتو الکه تابم پکانی باندیشتے وے زما محبوب علیہ السلام خلکو پکانی ویشتو تابم پکانی پی گزار کړي وے تابم چې کوم د سلطان محمد یو کانی باندیشتے وے په دو کانو باندې بریشتے وے زما سلطان محمد شہید رحمہ اللہ تا پا گلو غلمیل کو نبی علیہ السلام طائف کے خلقو پا کانو ویشتو اگا قریشو اگا دا طائف خلقو کافرو اے دل تا زما مسلمان نن زما دا مدرسی بچے وجنی نن زما دا مدرسی استاز وجنی نن زما دا قرآن طالب وجنی نن زما دا قرآن استاز وجنی نن ممبر دا محراب خاون وجنی اے خلقو اگی خوزکا وجی چھ دا نبی علیہ السلام سر دشمنی وا دا سلطان محمد سر دا چا دشمنی وا چا دشمنی وا نبی علیہ الصلوۃ والسلام د طائف په وادیو کې خلکو درې میله په کانو باندې ویشتو نبی علیہ الصلوۃ والسلام لاړې زما عزت مند د بدر په میدان کې رہے زما عزت مند تاسو راته وې چې زه شب قدر نه راغلی ما دلته تاسو سره در سره ما او د شب قدر خلک ما پسې راشي زما خپل رشتہ دار پکې وي عزیزان تربوران می پکې وي او زما د قتل په منصوبه باندې راشي رشته وې زما در به دردیږي کو بنه دردیږي په مرخ خپه به ما چې وجنمی ممر خپای ما چې وجنم سپیړه چې پردې ثړې د مخ نه وباسي صرف مخ سوځي خو چې کله خپل د سپیړه در کې نزل ور سره درد کوي سور سره درد کوي زړه ور سره درد کوي چې کله پلار له بچې سپیړه ور کی زړه درد کوي پلا یواسې مخ سوځي نه کوي کله چې د خپل په عزت کی کله چې د خپل اوي پردې د پناه در کوي او خپل دی وجني به زما عزت مند په دغه وخت کې سړی زړستی تک ټیکا ټیکا کی زما عزت مندو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د بدر په میدان کې رہے د مدینی انصار د نبی علیہ السلام لا تړ دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام محافظین دي او د مکی خلق لاړ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د قتل د پاره پاغي کې د نبی علیہ السلام د خاندان خلقم دي د نبی علیہ السلام رشتہ دارم دي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د قتل پنيت باندې لاړ نبی علیہ السلام کچکول جوړ کړي الله دا وړه غوندډل کو دا ختم شوا ستادنوم اغستو والا بسوک پاتې نشي مسلمانانو راته وای چې خپل د مخالفت شروع کې سمره زړه درد دي زړه څومره درد کوي څومره لوی درد وي څومره لوی غم وي څومره لوی تکلیف وي نبی علیہ الصلوۃ والسلام د طائف په وادیو کې خلکو ته دین بیانو خلکو په کانو باندې ویشتو نبی علیہ السلام دین بیانو د احد د بدر په میدان کې خلکو نبی علیہ السلام اوجړاو نبی علیہ السلام دین بیانو د بدر په احد په میدان کې خلکو چهره زخمی کړلا احد په میدان کې د نبی علیہ السلام تر سید الشهدا امیر حمدار رضی الله عنه خلکو ولس ټوټي خلکو پوز او غوګونه پرې کړل جبه او شونډه پرې کړلا سینې ول سری کړلا کلیجی ول روي استلا هندي پاغه کلیجی باندې چکونه ولګول اے خلکو نبی علیہ الصلوۃ والسلام غوندي وراروي د امیر حمزه غوندي تروي راتوي پر تر باندې وسطیر شوی پر تور عربانی وسطیر شوی چې محمد رسول الله وي څوک نشته چې ما سره زما پر تر باندې وجاړي راتوي په محمد رسول الله په دغه احد په میدان کې څومره تکلیف تیر شوی ها یو طرف ته تر ټوټه ټوټه دی یو طرف ته تر
بدن 19 ټوټې دی، بل طرف ته د محمد رسول الله هغه مبارکه چهره هغه په وینو باندې سره ده، د هغې نه وینه د پوارۍ په شانتې دارې وي، غاښونه مات دي، او بل طرف ته حضرت فاطمه غوندې لور ده د خپل ابا جان د مخ نه وینه صفا کوي او د مخ نه وینه ودرېږي نه. راته وویل حضرت فاطمه باندې به څومره تکلیف تېر شوی، حضرت فاطمه باندې به څومره درد تېر شوی، څومره تکلیف به حضرت فاطمه ورکړی. زما عزتمندو ستا د دې مدرسې د دې طالب علم دا پټکې دا د حضرت فاطمه د درد نه جوړ دی، دا د حسنینو د قربانۍ نه جوړ دی. دې پټکي په دیول کې د امیر حمزه رضی الله تعالی عنہ 19 ټوټې بدن پروت دی. ستا د مسجد د مولا د پټکي په دیول کې د امیر حمزه رضی الله تعالی عنہ 19 ټوټې بدن پروت دی. په دې کې د حضرت بلال په تودو شګو ملاس ته پرته ده، په دې پټکي کې د حضرت خباب په سکروټو ملاس ته پرته ده، په دې کې د حضرت خنسا څلور زامن پراته دي، په دې کې د حنظله رضی الله تعالی عنہ د هغه د بیبي چې کوم دی ناویتوب پروت دی، په دې کې د حنظله قرباني پرته ده، په دې کې د حضرت سمیه قرباني پرته ده، په دې کې د حسنینو پرې کړي سرونه پراته دي، په دې کې د حسنینو واړه ماشومان بچي هغه خلکو په خنجر او په نيزو باندې وهلي دي، د هغه ماشومانو یتیمانانو وینه پرته ده، په دې کې د فاطمه د جګر ګوشو په بازار کې سرتور سر ګرځېدل پراته دي. دا قرباني دا داستان چې ستا پرې مخې ته پروت دی خلکو، ای د باجوړ خلکو دا ستا تر مخې ته چې دا کم پټکی دی، دا پټکی مې د رسول الله امانت دی، دا پټکی مې د امیر حمزه امانت دی، دا پټکی مې د حضرت بلال امانت دی، دا پټکی مې د حسنینو امانت دی، دا پټکی مې د فاطمه د درد امانت تے، دا پٹکے میں دا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ ہو دو ٹوٹا ٹوٹا وجود امانت تے. اے مسلمانانو دا باچوڑ غیور مسلمانانو زما محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیٹا پوری کہانی اترل دا پٹکے تاو اساتو دا پٹکے چی تاو دے پدی کمی دا رسول اللہ مبارک اچھی شنڈی پرتی دی، پدی کمی دا نبی علیہ السلام نہارا پرتا، پدی کمی دا حسنین قربانی پرتی دی، پدی کمی دا حضرت فاطمہ قربانی پرتا، پدی کمی دا حسنین معشومان بچے پراتری، پدې کې مې د حسنینو واړه واړه بچي خلکو په نیزو په خنجر باندې والي دي، د هغه مظلومانو یتیمانانو چغې پکې پرتې دي، د هغه مظلومانو انګولا پرته ده. په دې پټکي کې د امام ابو حنیفه رحمه الله د جیل نه جنازه وتې ده، د امام ابو حنیفه جنازه پرته ده. په دې پټکي کې د امام احمد بن حنبل رحمه الله په بدن باندې کوړې ولګېدلې، هغه د امام احمد بن حنبل رحمه الله په کوړو باندې وهلی شوی په بدن پروت دی. دا په دې ځینه نه تمام شوی، دا په دې ځینه نه تمام شوی. د پټکي داول دا ال تاسو چې شاه ولی الله محدث دهلوی رحمه الله جیل ته لاړی، د شاه ولی الله رحمت الله علیه زوی شاه اسماعیل شهید رحمه الله د بالاکوټ په مقام باندې خپل ځان قربان کو استاد مسجد د مولا د پټکي ول تاو شو. اے خلکو دا د پټکي ول چې تاو شوی اسنه نه تاو شوی، دا د پټکي ول دا سنه تاو شوی دی کې قاسم نانوتی رحمت الله علیه تخلکو غدار ویلې دی. عبید الله سندی رحمه الله دریش کال جلا وطنی تیرا کړی دا، عطا الله شاه بخاری رحمت الله علیه نیمه زندگی په جیل کې تیرا کړی دا، تاج امروټی رحمت الله علیه نور لسکاله جیل برداشت کړی دی. پدې کې د جعفر طانوسی رحمت الله علیه ماشومان بچي دا وی بی وسی پرتلا، جعفر طانوسی رحمت الله علیه جیل کې رہے، انگریز تی مال ضبط کو جائیداد تی ضبط کو، او چې کله ورته کور والا خط ولیکو وی ستا بچی پیغلی شولی، خلق د نکاح لپاره پیغام را لیږي، خو انګریز ارس ضبط کړي دي، سشتنه چې ستا د لور د نکاح انتظام وشي. دا ورته جیل نه خط لیکي، ورته وی زما بچی له د دیندار خاون انتخاب وکا، او چې کله ورکې ورته رخصتې ورته ووایي دا د ژوندي پلار یتیمانانې بچی دي، د ژوندي پلار یتیمانانې بچی دي، دا د ژوندي پلار یتیمانانې لورانې دي. دیکھیں آغا بچو دی، آغا بچو قربانی پرتی دی چی پلاری چوندے ہو، لیکن زمین عزت مند دا پلار دا اسری نبی اسری پراتو. احمد علی لاوری رحمت اللہ علیہ دا دعاو دی پس خانچہ باندې ملاس تا اکرلا ستا دا مسجد دا مولا دا پٹکی ولتے جوڑ شو. غلام غوث صداروی رحمت اللہ علیہ خپل بچے د زنکدن په حالت کې پکور کې پرې خودو، آغا معشوم سلګی د زنکدن والی ستا دا دی مسجد دا مولا دا پٹکی ول جوڑ شویل. او دا داستان داسې نه دی. مفتی شاه مزی رحمت الله علیه د کراچۍ په ځمکه خلکو ته دین بیانو، خلکو په ګولو غلبیل کو، د حضرت مفتی شاه مزی د بدن نه وینه وتله، د دې طالبانو باغچې ته ملاو شوله. ستا غلام غوث صداوي رحمت الله علیه قرباني ورکړله، ایثار قاسمی بدن قیمه شو،
اسلم شیخ پوری په دوانو خپو معذوره خلکو ته قرآن بیاناو هغه معذوره شیخ القرآن خلکو په ګولو غلبیل غلبیل کو ستا د مسجد د مولا د پټکي ول د هغه معذوره د وینې نه جوړ شو ستا د مسجد د مولا د پټکي ول دا د حق نواز جنگوي د وینو نه جوړ دی دا علامه نشیر حیدري د وینې نه جوړ دی اے خلکو ستا د پټکي دا ول د عادل خان شهید د وینې نه جوړ دی اے خلکو دا د پټکي ول مې د شیخ حسن جان د بوډا سپینګری بوډا د شیخ الحدیث داغه د وینې نه جوړ دی د رمضان میشتا روجماتی ټیم دی او د روجماتی په ټیم کې راله دغه سپینګری بوډا چا په ګولو غلبیل غلبیل اے تاسو نه تاسو کومه رمضان کې خلک په مسافرو روجمات کوي په پردو باندې روجمات کوي چینی پیجنی پاغم روجمات کوي په چرسیو په پوډریو باندې روجمات کوي دا شیخ حسن جان دومره زیات جرم کړو چې په د باندې د روجماتي په ټیم کې خلکو په ګولو روجمات وکړو دا په نبی علیہ السلام ته تللی نبی علیہ السلام به تپوس کړی ساقی کوثر به تپوس کړی د کم دی نه رالی نبی علیہ السلام ته خو به یو ایف آی آر درج کړی اے دا الله محبوبا ستا د هغه امت نه رالم د کوم امت دپاره چې تا خېټه پورې کاڼي تړل نن هغه ستا هغه امت ستا د وارثانو سره دا سلوک کیږي په ګولو غلبیل غلبیل راوړي د روجماتو د ټایم خیال یې ونه ساتو زما د سپینو ډکو خاطر یې ونه کو زما د کمزوري وجود خاطر یې ونه کو زه په مسند حدیث باندې ناست یم د هغه مسند حدیث خاطر یې ونه کو اے محبوب علیه السلام زما سینه ستا د حدیثونو ډکوه دغه سینه خلکو په ګولو غلبیل غلبیل کړله زما په کومه خوله باندې ستا حدیث بیانول حقه خوله را باندې خلکو په ګولو ویشتله نبی علیه السلام ته خو یو ایف آی آر کړی رب کائنات ته خو د دې امت خلاف یو شکایت کړی الله نن د پیغمبر هغه وارثان د پیغمبر هغه امت چې د دنیا نه نبی علیه السلام فرد فرمایي حضرت جبریل نے تپوس کی دارا تو اے زمان بعد بزما د امت سحالی نبی علیہ السلام ته جبریل امین وی دا اللہ نے تپوس کو ما اللہ رب العزت نے تپوس کی اللہ ورتو یا ستان بعد بستا امت یوازې نه پرېږدما اے الله هغه امت چې تا د محبوب علیہ السلام سره واده کړې وه چې ستانه بعد به یوازې نه پرېږدما نن هغه امت یې نو د خپل پیغمبر د وارث سره دا سلوک وکړو د روژهماتي ټایم و د رمضان میاشت وه د روژهماتي په ټایم کې ما پر روژه په خوله باندې ګولۍ وخوړلې ګولو باندې خلکو غلبیل غلبیل تا ته راولېږله ما ساقي کوثر به په جام د کوثر د آب کوثر د حوض کوثر په غاړه څکلی وي اے خلکو دی امت خلاف خو به یو ایف آی آر درج کړی د دې امت خلاف خو به الله ته یو شکایت کړی د دې قوم خلاف خو به الله ته یو شکایت کړی زما عزتمندو په دا سلسله روانه وه شیخ سمیع الحق صاحب رحمت الله علیه سینه د علوم نبوت نه ډکه وه په کومه سینه کې چې د پیغمبر احادیث پراته وو خلکو امقه سینه په خنجرو باندې وواله اقه سینه په خنجرو باندې وواله په کومه خوله چې به د پیغمبر احادیث بیانول اقه خوله خلکو په خنجرو باندې وواله دغه شیخ سمیع الحق بوډا سپینګری دبم چې کوم دی الله ته یو ایف آی آر کړی یو فریاد به ورته کړی الله زما د کمزوري وجود نه دوی له حیا ورنه راله الله زما د مظلوم بدن نه دوی له حیا ورنه راله الله زما د سپینو ډکو نه ولا حیا ورنه راله الله زما په سر د پیغمبر داستارو د دین ولا حیا ورنه راله الله ما خلکو ته د الله دین بیانو د دین حیا ورنه راله زه په مسند حدیث باندې ناست یم ما هغې نه حیا ورنه راله الله زی په چړو غلبیل غلبیل تا ته راولېږلم محبوب علیه السلام ته به مې یو ایف آی آر کړی او زما عزتمندو ستا مفتی سلطان محمد شهید رحمه الله به یو ایف آی آر کړی وي الله زه د باجوړ هغه خلکو چې هغه جین دي هغه خلک چې هغه عمرو والا دي هغه خلک چې تبلیغ والا دي هغه خلک چې هغوی زما عزتمندو مسلمانان دي خپلو بچو ته دین ښیي خپلو بچو ته قرآن ښیي د هغه خلکو د منځ نه رالما خو په دغې خلکو کې څه خلک داسې وو زه سهار جمع له راوتم ستا ته ودرېدم مسله باندې ومه مسلې له راتلمه هغه مسله مې همداسې شړه پاتې شوله زه په ګولو غلبیل غلبیل راولېږلمه زه د سهار جمع ته ودرېدم سلطان محمد به یو ایف آی آر کړی الله زما ورکوټې بچې زما د لاش خواته ناست و په زبان حال د خلکو نه تپوس کوي زما د پلار جرم څه شته وی تاسو به کتلی مفتی سلطان محمد شهید رحمه الله بچې چې د خپل پلار سر ته ناست دی څومره حیران ناست دی څومره بېوسه ناست دی تاسو به کتلی
د قاری الیاس د شپږو میاشتو یتیم بچی چې د مور په غېږ کې دی ابه دې دنیا دې خلکو ته څنګه ګوري راته ووایې هغه مور وایي دې خپل بچي له د پلار د کم طرفه راولم هغه مور به دا تپوس کوي د باجوړ خلکو زه دې یتیم د شپږو میاشتو دې یتیم له پلار د کم ځای نه راولم هغه مور به تپوس کوي چې د چا دوه جګر ګوشې چې کم دی قیمه شولې ابه تپوس کوي چې زما د زړه ټوکړې ماتې شولې زما د زړه ټوکې چا وخوړلې زما په دې باغ باندې کومو درندګانو حمله وکړله چا مې د زړه دا گلشن ورجاو هغه سپین ږیری پلار چې کله د یو بچی په قبر ورسملی کله د بل بچی په قبر سملی هغه سپین ږیری پلار هغه اوښکې د دې باجوړ د خلکو نه تپوس کوي چې زما د دې بچو جرم څه اے خلکو یاد اوساتئ تر څو پورې چې موږ او تاسو د مسجد د امام محافظین نه جوړ شوي کور ته دین نه راځي د دې مسجد د دې ملا دا پټکی تا او ما سره امانت دی د محافظین به جوړیږو رسول الله مبارک میدان ته ځي یو صحابي نه تپوس کوي ورته وایي سبا به میدان جنګ وي دا صحابي ورته عجیبه جمله وایي اے د الله محبوبه سبا چې کله میدان جنگ وي زه به ستا ښي طرف ته یم زه به ستا ګس طرف ته یم زه به ستا مخې ته یمه زه به ستا شا ته یمه په تا باندې تا ته به ګزار الله را رسي چې اول ما ته راورسي اے د الله محبوبه زه به ستا شا ته ودرېږم زه به ستا مخې ته ودرېږم زه به ستا ښي طرف ته ودرېږم زه به ستا ګس طرف ته ودرېږم اے د الله محبوبه موږ د موسی علیه السلام د قوم په شانتې نه یو چې موسی علیه السلام ته وایي فاذهب انت وربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون چې تا او ستا رب دې لاړ شي جنګ دې وکړي او موږ به دلته ناست یو دا د محمد رسول الله د امت صفت ته چې د محمد رسول الله صحابو د محمد رسول الله د ناموس او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د بدن حفاظت کو دا امت با د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دغه وارثانو حفاظت کوي دی امت کې نبی نشته اوس بل نبی منی بل نبی ناراضي اوس زمای عزتمندو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مرګري دا د نبی علیہ السلام مرګري صحابه د دې امت د نبی علیہ السلام وارثان دا علما دي څنګه چې د نبی علیہ السلام په زمانه کې د نبی علیہ السلام مرګرتیا د نبی علیہ السلام حفاظت صحابه وکاو دقه رنګې به د دې امت دا عوام د دې خپل علماو حفاظت کوي الله به د امت ترقي کوي او ما زه اکثرو خلکو نه تپوس کوم اے خلکو موږ او تاسو مزاج وپېژنو د ابو جهل په مزاج کې دا وه چې نبی علیہ السلام ته تکلیف ورسوه د ابو جهل په مزاج کې دا وه چې رسول الله مبارک ودردوه د ابو جهل په مزاج کې دا وه چې نبی علیہ السلام قتل کا د ابو جهل په مزاج کې دا وه چې نبی علیہ السلام خلاف منصوبه جوړه کا او زموږ عزتمندو د ابوبکر صدیق په مزاج کې دا وه چې په حضور باندې خپل ځان قربان کا ایمان چاته ملاو شو ایمان چاته ملاو شو ابوبکر صدیق ته ملاو شو د ابو جهل په مزاج کې د نبی علیہ السلام ته تکلیف رسولو د ابو جهل په مزاج کې د نبی علیہ السلام سره دشمنی وا د ابو جهل په مزاج کې د نبی علیہ السلام سره نه لګي وا نه ابو جهل ته ایمان نصیب شو نه نسو ته او بچو ته نصیب شو او د نبی علیہ السلام سره د ابوبکر صدیق محبت ته د محبت د وجنا الله ابوبکر صدیق ته ایمان نصیب کو پلار ته نصیب کو مور ته نصیب کو خزی ته نصیب کو بچو ته نصیب کو لور ته نصیب کو نسو ته الله ایمان نصیب کو شرف صحابیت ول ورکو سی ول ورکل شرف صحابیت ورته ملاو شو دومره لوی مقام ورته ملاو شو چې د تمامي دنیا اولیاء او ابدال اقطاب چې را جمع کی د تمامي دنیا ابدال د صحابي د خپو گرد غبار تم نه رسیدي و خبره میاد وساتئ منګو تاسو چې ترسو د مسجد د امام محافظین نه جوړ شوي هغه پورې زما او ستا کور ته دین ناراضي تاسو غواړئ کنه چې تاسو بچي علما شي غواړئ کنه غواړئ تاسو غواړئ چې تاسو بچي حافظان شي منګم غواړو چې تاسو بچي حافظان شي لیکن بچیم حافظان نه جوړيږي وجه سره پدې ځان پوي کو چې موږ ترسو پوری مزاج د ابوبکر نه اختیار کړي هغه پورې زما کور ته دین ناراضي ابوبکر په مزاج کې دادی چې لور زمای په نکاح کې د رسول الله وی پیسې زمای لګي پر رسول الله باندې او د ابوبکر په مزاج کې دادی چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام چهره وی او د ابوبکر صدیق سترګې وی دا د ابوبکر مزاج دی او زه جمله وما د دې علماو مشرانو په مخ کې وما
تاسو ته مخې تک دما شاید جمله غلط وي چې زما اصلاح وشي. زم نن د ابو جهل وګورئ، د ابو جهل د جماعت سره لګېدله خو د جماعت د امام سره نه لګېدله. تاسو ذهن ته به راځي چې د ابو جهل څنګه جماعت سره لګېدله. ابو جهل ابو لهب دا د خانه کعبې په متولینو کې، دا د خانه کعبې سردارانو. او دغه سردارانو چې کله د خانه کعبې تعمیر کېدو نو قریش د مکې چې کوم قریشو دوی پیسې را جمع کړې وې، د مکین د مشرکینو پیسې را جمع کړې وې. په دې پاکو پیسو باندې به د خانه کعبې تعمیر کو. په دې پیسو کې ابو جهل هم پیسې وي، په دې پیسو کې د ابو لهب پیسې وي. او یاد وساتئ، او زم د ابو جهل هم د قرآن سره لګېدله خو د قرآن د استاد سره نه لګېدله. تاسو به قرآن سے کم ځای کې لګېدله. علما ناست دي خپله رهنمایي کومه، زه خپله رهنمایي د دوی نه اخلمه. ابو جهل چې به کله نبی علیه السلام قرآن لستو نو رابله د خانه کعبې په غلاب کې به ولاړو د نبی علیه السلام قرآن به اورېدو. سوال دا دی چې جماعت سم لګېده، قرآن سم لګېده، ایمان ورته ولې نصیب نشو؟ جواب دا دی چې د قرآن سره لګېدله خو د قرآن د استاد سره نه لګېدله، د جماعت سره لګېدله خو د جماعت د امام سره نه لګېدله. د جماعت د امام سره نه لګېدله، د قرآن ښودلو والا استاد سره نه لګېدله. او زما عزتمندو زه وایم ابو سفیان هم کافرو، ابو سفیان کافرو، نبی علیه السلام په مقابله کې راغلی خو د ابو سفیان هم د نبی علیه السلام سره لګېدله. الله ابو سفیان ته ایمان نصیب کړی دی. تاسو یې څنګه لګېدله؟ کوم ځای نه وی ابو سفیان خپله لور نبی علیه السلام له ورکړې وه چې د چا د چا سره نه لګي هغه له لور ورکوي، چې د چا د چا سره نه لګي لور ورکوي. د ابو سفیان د نبی علیه السلام سره لګېدله، الله ورته ځکه ایمان نصیب کو. ما کور ته دین ولې نه راځي؟ زما د جماعت سره لګي خو د جماعت امام سره مې نه لګي، مدرسې سره مې لګي خو د مدرسې د استاد سره مې نه لګي، قرآن سره مې لګي خو د قرآن استاد سره مې نه لګي. د چا چې جماعت سره لګي د جماعت د استاد سره هم لګي، مدرسې سره هم لګي د مدرسې د استاد سره هم لګي، د قرآن سره هم لګي د قرآن استاد سره هم لګي. د کور ته دین راځي، د کور ته دین راځي، د کور ته دین راځي. استاد نه تپوس کوما زما غواړم چې زه کور کې کمره جوړه کما نو د هغې دپاره اسباب برابروم، لیکن زما عزتمندو زه غواړم چې کور ته مې علم راشي خو د عالم سره محبت نه ساتم. مسجد امام سره مې نالګي ده، د مدرسې د استاد سره مې نالګي ده، زما کور ته به دین څنګه راشي؟ تاسو تپوس کو. ای خلکو چې په کم خاوره باندې مظلوم علما شهیدان کیږي، کم خلک چې د شپږو میاشتو د مولا بچی یتیم پاتې کوي، دغه قوم ته به دین څنګه میلاو شي؟ تاسو راته ووایئ. دغه ځای کې به دین څنګه راشي؟ په کومه ځمکه چې د پیغمبر د وارثانو وینه پرته وي، په کوم ځای کې چې د مولا د مسجد د مولا بچی یتیم چغې وایي، په کومه خاوره چې د مسجد د امام تورسرې بیبي چغې وایي، په کومه خاوره چې د مسجد د امام بوډۍ مور چغې وایي، په کومه خاوره چې د مسجد د مولا سپین ږیری پلار جاړي، دا راته ووایئ دغه ځای ته به دین څنګه راځي؟ ای خلکو دی علماو قربانۍ ورکړلې، او یوازې دا نه ستا د دین څوکیداري وکړله، منبر او محراب آباد وساتو، جماعت آباد وساتو، قرآن آباد وساتو. تاسو له نن حافظان هم درکړل، ناظره خوا هم درکړله، خو خپل بچي ګوره یتیمانان کړل، خپل میندې وجړولې، خپل پلاران یې وجړول، خپلې خویندې وجړولې، او تاسو له حافظان درکړل. درې کړه کو درې نه کړل، درې کړه کو درې نه کړل. اته ښکاري تاسو ته نه ښکاري؟ ښکاري ته چا ته ښکاري؟ لاس اوچت کوي. دا ورته ښکاري دا د ګل په شانتې ښکلي ګلان تاسو ته ښکاري؟ دا ګلان درکړل. یو وخت داسې و دقه رنګې دستربندي ده، د دستربندۍ ماحول دی، استادانو تیاری کړی دی، د پلارانو تیاری کړی دی، مور خپل بچی سینګار کړی دی، مدرسې ته راولېږو. د افغانستان خاوره وه او د افغانستان په خاوره باندې د دستربندۍ په موقع باندې ظالمان رالل، بمبار یې وکړو، هغه طالبانو غوښې بوټۍ بوټۍ خلکو راغونډې کړلې. مور چې سار جامې استري کولې پته ورته نه وه چې د بچي کفن استري کومه، خور چې د رور په جامو کې پرتوغاښ اچو، پته ورته نه وه چې زه د خپل ورور په جامو کې پرتوغاښ نه اچوم، کفن کې پرتوغاښ اچوم. پلار چې جامې راغستې، پلار ته پته نه وه چې زه جامې نه رالم، زه کفن رالم. ای خلکو څومره په قربانو باندې دا علما دلته رارسېدل، څومره په قربانو باندې دا علما دلته رارسېدلي. د دې مدرسې د استادانو د پلارانو خوارۍ درته یادې دي، د دې مسجد د امام د بې وسه پلار ته زړه ارمان درته یاد دی. خلکو به مخکې ویل د باجوړ عالم، نن وایي د باجوړ مظلوم.
خلکو ویل د باجوړ قاري صاحب نن وی د باجوړ شهید مخکې به خلکو ویلې د باجوړ چې کوم دی امیر صاحب نن وی د باجوړ مظلوم سپینګیری چړیدونکی پلار ای خلکو اوس هم چې کوم دی موږ او تاسو د علماو ملګرتیا ونه کړله د دې نه سخت حالات به په موږ او تاسو باندې راځي ای په دې خپلو صفونو کې وګورئ د اسلام دشمنان زما او ستا په دې صفونو کې موجود دي ستا د باجوړ نه قادیانیانو ته 60 کروڑ 19 لاکھ روپۍ د کال آمدن دی 60 کروڑ 19 لاکھ روپۍ قادیانی دی څوک د هندوستان په ځمکه پیدا دی مشرقي پنجاب صوبه را ضلع ګورداسپور دی تحصیل بټاله دی کلی قادیان دی د پلار نومی غلام مرتضی دی د مور نومی چراغ بی بی دی 1839 یا 1840 کی پیدا دی سن 1921 د نبوت دعوه کړې ده 121 سال مخکې یو د پاسه شپږ شلي کاله وشو چې د پیغمبرۍ دعوه یې کړې ده یوازې د پیغمبرۍ دعوه نه ده کړې خدایي دعوه هم کړې ده ځان ته خدای هم ویلی دی ځان ته د خدای زوی هم ویلی دی خپلو خبرو ته حدیث وی خپلو ملګرو ته صحابه وی خپلې لور ته جنت د بیبیانو سرداره وی خپلې ښځې ته د امت مور وی خپل کور والا ته اهل بیت وی څلور یاران ځان له پیدا کړي د خلفای راشدینو په مقابله کې 314 د بدریینو صحابو په مقابله کې ځان له ملګري پیدا کړي دي او دا نه یوازې دا نه چې صرف دا کار یې کړی دی 400 پیغمبرانو ته دروغجن ویلی دي عیسی علیه السلام ته شرابي ویلی دی د عیسی علیه السلام مور ته کنجره ویلی ده د عیسی علیه السلام وي د پلار د طرفه نیګانې زناکارې وي وي د مور د طرفه نیګانې زناکارې وي د عیسی علیه السلام دپاره پلار ثابت کو په دې سینه نه ده یخه شوې د ابوبکر صدیق په عزت یې حمله کړې ده د عمر فاروق په عزت یې حمله کړې ده ما او تا ته جهنمي ویلی دی زما او ستا مور ته کنجره ویلی ده زما او ستا مور ته بیبان سپی ویلی ده په دې هم سینه نه ده یخه شوې بې بي نکاح ښځو شپه تېره کړه سهار خپلو ملګرو ته فخریه انداز سره وایي وایي داسې شپه مې تېره کړې لکه حضرت خدیجه چې بېګا راغلي ما سره شپه تېره کړې او په دې سینه یخه نه شوله بیا څه کوي وی الله د شپې زما کټ ته راځي ما سره الله زنا کوي ای خلکو د دغې مظلوم ملا دپاره هغه قرآن دپاره چې خلکو پرې د پاسه غټ او دسمات یې کړی قرآن باندې مې خلکو د پاسه غټ او دسمات یې وکړل قرآن مې خلکو په خنجر وواو قرآن مې خلکو لختي ته گزار کو ملا مې خلکو قیمه کو د ملا او د طالب وینه مې خلکو په لختي کې وبیولا د مدرسې استاد را خلکو په ګولو غلبیل کو د مسجد امام مې په ګولو غلبیل شو د مدرسې استاد مې مظلوم دی مدرسه کې ښودلو والا قرآن مې مظلوم دی او قرآن راوړونکی آخر الزمان نبی علیه الصلاة والسلام محمد رسول الله ختم نبوت مظلوم دی ای خلکو وخت تاسو ډېر نه علما ما ته مخې د سفر پروت دی زه صرف تاسو نه یو جملې باندې اجازت باخلما آغا شورش کشمیری رحمت الله علیه بټو صاحب ته وی بټو صاحب زه تا ته ظلم نسما د محمد رسول الله د تاج او د ختم نبوت څوکیدار جوړ شه او بیا وی دا ظلم د ځان دپاره هم نسم ستا دپاره هم نسمه دا ظلم زما مه ګڼه دا د محمد رسول الله د بچو ظلم وګڼئ ای د باجوړ د سیمې خلکو ستاسو په دې دروازه کې حضرت فاطمه تاسو ته آواز درکوي ای زما بچو زما د بابا جان د ختم نبوت څوکیداران جوړ شئ حضرت خدیجة الکبرا ستاسو په دې مجلس کې تاسو ته آواز درکوي ای زما بچو زما د پیغمبر د ختم نبوت څوکیداران جوړ شئ ای حضرت عایشه صدیقه ما تعالی آواز راکوي ای زما بچو زما د لوپټۍ څوکیدار جوړ شه حسنین راته آواز راکوي زما د ابا جان د ختم نبوت څوکیداران جوړ شئ جوړېږئ که نه جوړېږي څوک جوړېږي ته ودرېږئ چې ما ته پته ولګي کم ودرېږي انشاءالله ټول تیار یې ټول تیار یې د ختم نبوت څوکیداري به کوو انشاءالله د قرآن څوکیداري به کوو انشاءالله د منبر او د محراب څوکیداري به کوو انشاءالله د عالمانو څوکیداران به جوړېږو انشاءالله خو چې تاسو ولاړ یې نو زه ورته وایم ستمګره واوره ته ستم کوه جابره واوره ته جبر کوه ظالمه واوره ته ظلم کوه مغروره واوره ته غرور کوه ته ملا ختموه زه به انشاءالله ملا پیدا کوم پیدا کوم انشاءالله قرآن به پیدا کوو انشاءالله د قرآن خدمت به کوو انشاءالله مدرسې خدمت به کوو انشاءالله خلکو میندې جوړولې دي انشاءالله موږ به دې میندو له خوشحالي ورکوو موږ به دغه مظلومانو یتیمانانو په سر لاس دو موږ به د منبر او د محراب د صاحب منبر او محراب حفاظت کوو انشاءالله کوو به انشاءالله د قادیانیانو مصنوعات به په خپلو دوکانونو کې نه ساتو نه به ساتو انشاءالله الله رب العزت ما او تاسو له عمل کولو توفیق راکړي پښپاس څومره چې ستاسو پرې خاریو کې په دې دوکانونو کې